زموش یا زمیش نو دا دغه لکه موږ وایو ګیره هغې وایي شیره موږ وایو غوږ هغې غوږ یا غوږ خټک غوږ وایي څوک غوږ وایي دغه د جیم او لکه موږ ژوند وایو څه اوس دې کې دا خبره ده چې څنګه دغه مروت او کوم ورسره خوا کې بیټني دي هغې دا په ځای باندې باندې ځوند وایي که نه نو خو بهرحال دغه اختلاف هغې نظر انداز کړو دا دوه غټ اختلافات چې کوم دي چې د پېښور واده کې چې په هغې کې د پېښور نه واخله تر بونیر او سوات او شانګلې او تر باجوړه پورې دا څومره قامونه دي دوی څونه پښتو وایي نو هغې کې مونږ دا په جیم باندې وایو او د ریلګاډي د پاټلۍ نه ښکته تر کندهاره پورې هغې دا په ژۍ باندې وایي نو دا د دې هغه اختلافي صورتونه و د هغې متفقه شکل چې کوم دی نو هغه حکومتي کو داسې او کوم ځای چې دا داسې راشي چې مونږ یې په ګاپ وایو نو مونږ به هغې سره دا خبره په ذهن کې ساتو چې زمونږ جنوبي اضلاع والا پښتانه دا په ژۍ باندې داسې څه لفظونه اوس تاسو خپله چې ذهن کې راځي تاسو ته پته لګي ډېر لفظونه دي په سلونو لفظونه دي چې هغه مونږ بیا دا ژۍ لکه په د مصدرونو نه چې کوم حاصل مصدرونه جوړېږي هغې اخر کې ګي راځي لکه د جوړېدل نه جوړېږي جوړېږي کېږي خورېږي که نه کوم ځای چې د هغې هغه د فعل حال هغه استمراري صیغه جوړېږي هغې سره چې کوم ځای کې ګي راځي او په ژي باندې ویلی شي دا مونږ ته لکه اوس مونږ وایو جوړېږي لیکو نو مونږ د مخکې نه ذهن کې کېدو پکار دي چې کوم مونږ کوم فعلونه وایو هغه فعلونو کې چې اخر کې ګي اواز راځي هغه به مونږ د ګې سره لیکو ځکه چې هغه به خامخا زنګه جنوبي اضلاع والا چې څونه کرلاڼیان دي کرلاڼي چې ورته وایي په هغې کې خټک هم راځي وزیر مسعود دا ټول نه هغې دا په ژۍ باندې وایي نو دا به مونږ په ګې باندې دوه اوازې شو یو شه جیم او یو شه ګاپ د جیم او د ګاپ دغه اواز او سره دې خپل مخصوص چې کوم دی هغه اواز بیا بل حرف چې دی هغه دی چې د دې نوم دی خین دا د دې نوم دی او دا د دې د اواز نماینده نوم نه دی کله چې په پښتو اکیډمۍ کې په 1950 کې د افغانستان او د دې لارې پښتونخوا د لیکونکو عالمانو ترمنځ کوم سیمینار شو په هغې کې چې دوی دا نومونه وضع کول نو د افغانستان دپاره دا نومونه دي کړي زې سې کې خې د دې پښتونخوا دپاره هغې دا وضع کړي زیم سین کې او خین نو مونږ یې هم په هغه تسلسل کې وایو دلته کې ټول دا په دې مطابق دي چې د دې نومونه دغه دی خین چې دی دا هم په اصل کې د دریو اوازونو نماینده دی چې یو د دې اواز د خې نه لږ نرم دی خې چې کوم سخت اواز کوي د هغې نه لږ نرم دی او د خې نه سخت دی دا د هغې منځومانه د اواز پېژندلو شوه خو چې کوم د قبایلي اختلاف دپاره کوم دا متفقه طور متعین شوی دی نو په هغې کې چې کوم ځای کې مونږ خې وایو د پېښور واده کې چې څومره خلک دي د مونږ نه مطلب به د پېښور واده کې دې ته ډېر خلک یوسفزۍ لهجه وایي خو دا پراپر یوسفزۍ لهجه نه ده د پېښور واده کې د پېښور نه راواله په هغې کې مومند دي په هغې کې خلیل دي داودزي دي بیا ورپسې چې کوم دی نو یوسفزي دي په سوات کې د عثمان خیل دي په چارسده کې محمدزي دي په دوابه کې ګګیاڼي دي دا ټول د پښتنو مختلفې قبیلې دي دا ټول مونږ په خې باندې وایو چې کوم بیا څنګه د کرلاڼي طبقې د کرلاڼي خطې سره چې کوم قومونه تعلق لري کومې قبیلې هغې دا په شین باندې دي لکه مونږ وایو ماښام هغې وایي ماښام مونږ وایو ښکر هغې وایي شکر مونږ وایو لښکر هغې وایي لشکر مونږ وایو ښار هغې وایي شار مونږ وایو ویښ هغې وایي ویش مونږ وایو اوښ هغې وایي اوش دغه د دې دوو اختلافي اوازونو دپاره دا متفقه ښځې ته مونږ ښځه وایو یو ته ښځه وایي که نه مونږ ورته کنزل وایو یو ته شکنزل وایي که نه نښې ته مونږ نښه وایو ته نښه وایي نښه ورته وایي دا هغه ښکلې ښکلې څومره بلا لفظونه دي چې دا تاسو وینئ چې یاره دا د سیند د پاسه ټکې دی لاندې ټکې دی نو زموږ ډېر ملګري خصوصا چې دا کوم نوې ځوانان دي
دی به دا ذهن کې یاري چې دا سوال به خامخا راوچتېږي چې اخر د دې څه ضرورت دی چې دا زه ښکر وایم او ښې چې کوم دی نو ښې ما سره شته دا د دې باندې لیکلي دي دا د دغه دوو قبیلو د ډېرو غټو د دوو قبیلو نه د دوو ډلو د پښتنو قبایلو د دوو ډلو ترمنځ چې کوم د اواز اختلاف و د هغې لپاره دا حد چې دی دا وضع شوی دی چې هند دی د شینه د نو دی یو د شین نمایندګي کوي او بل د ښې نمایندګي کوي دا دوه حرفونه چې کوم ځای کې مونږه ښې وایو هلته کې باغي شین خامخا وایو دې کې اختلاف نشته داسې نشته چې څه ټکي باغي بیا داسې شته چې زمونږه او زه په دې د پېښور د دې پېښورۍ لهجه کې چې بیا دي نو مونږه دشمن ته دشمن وایو خو څنګه چې محمد زي د چارسدې خلک یا د دوابې خلک یو ته دښمن وایي نو دغه ځای کې بیا څنګه او د هغې اختلاف دی چې کوم هغې ښې وایي مونږ یې شین وایو خو دا ډېر یو څو ټکي نور زیات تر عمومي چې کوم غټ اختلاف دی نو هغه د دغه دوو قامونو ترمنځ دی چې یو ته کرلاني وایي بل ته مونږ سړبن وایو چې کوم سړبني دي نو سړبني ټول دا د پښتنو د پښتون قام څلور شاخونه دي چې یو ته سړبني وایي بل ته بیټني وایي بل ته وغوښتي وایي بل ته کرلاني وایي دا څلور څانګې دي د پښتون قام سړبن بیټن ورغوښت کرلان نو په دې کې بنیادي دوه غټې دغه چې دي دوه غټې ډلې هغه دي سړبني او کرلاني نو زیات تر اختلافات د سړبنو د کرلانو ترمنځ دغه وجه ده چې خوشحال رحمان په شاعرۍ کې خوشحال بابا وایي چې سل سړبني دي تر دا یو غزل زارېږي نن چې دا پښتو د کرلاني خوشحال ویلی رحمان بابا بیا د هغې جواب کوي چې یو خوشحال یو کم سل خټکه نور په طبیعت کې زار شه د رحمان سړبني له یوه فرده نو دا هغه جوابونه کوم چې کوم دی نو دغه هغه دوه غټ قامونه دي غټې قبیلې دي ګروپونه دي د قبیلو او د هغې ترمنځ دغه د اختلاف خبرې دي دا خو په سیاسي حوالو هم شته په لساني حوالو هم شته په نورو مسلو کې هم شته دغه د ژبې هغه ترمنځ چې کوم اختلاف و نو هغه د هغه وخت سره چې پیروخان د پښتون قام د وحدت او د یووالي دپاره راپاڅېدلي وو نو هغه دا مسله هم حل کړې ده زما خیال دی چې تر دې پورې به ټول ملګري تېر شي شورنا بل حرف مونږ سره دی نوړ د دې اواز دی نوړ او دا چې کله بایزید انصاري لیکل د پښتو سکرپټ نو هغې کې دا حرف هغه باقاعده د حرف په طور باندې لیکلی وروسته بیا چونکې اخوند درویزه د هغه فکري مخالف و نو هغه د بایزید چې کوم دغه حروف هغه وضع کړي د هغې شکلونه بیا هغه بدل کړي دي بیا ورپسې خوشحال بابا چې دی نو هغه هم په دې دغه اوازونه په بدلو شکلونو کې لیکلي دي دا درې چې د پښتو املا تاریخ څوک ګوري او د پښتو املا په تاریخ باندې ټول نه ډېر ښه کتاب چې دا مشتاق مدیرو لیکلی صاحب پښتو هر چا وسو شو توفیق وشو زما ښایي چې دغه کتاب هر پښتون له کتل پکار دي چې په هغې کې د املا پوره تاریخ هغه راوستی او ډېر ښه تحقیق یې پرې کړی دی نو لومبنی کوشش د بایزید انصاري دی بیا هغه سره په اختلاف کې اخوند درویزه په دې حروفو کې تبدیلۍ راوستي بیا خوشحال د خوشحال نه پس چې کوم دی بیا وروسته جی صاحب پښتو دا نور چې دی دا هغه لیکلی دی او د هغه په پیروۍ کې تر اوسه پورې دا را روانو په یو وخت کې بیا داسې وشو چې کله په لکه اخوند درویزه دا بیا د نون او دړې په شکل کې لیکلی دی اخوند درویزه بابا دا بیا داسې لیکلی نون او دړې دا خو تاسو ته پته ده چې د نون او دړې مرکب اواز دی دا چې په کومو لفظونو کې راځي دا ډول ما په نن نه تقریبا 15-16 کاله مخکې په دې باندې یو مضمون لیکلو د پښتو یو متنازعه توري ما خپله دې سر ذاتي طور
اختلاف لرلی او هغه اختلاف دپاره زما بنیاد دا و چې څونه د هجې توري دي د هغې ټولو اوازونه چې دی مفرد دي لکه ب نو صرف د ب ترجمه دغه کوي اواز نمایندګي جیم نو د جیم په سر کې چې کوم اواز دی نو دا جیم د دغې کې دا وروسته ورپسې دا د هغې د نوم دی دغه شانتې سین نو د سین د سر کې چې کوم اواز وځي د خولې نه نو هغه د هغې اواز دی دا نور بیا د هغې نوم دی نون واحد داسې یو لفظ دی چې د دې د منځ اواز چې دی نو هغه د دې صحیح صوت دی او په دغې باندې دغه زما بنیاد دا و چې څونه حروف تهجې دي هغه د مفرد اواز نمایندګي کوي دا واحد حرف دی چې دی د مرکب اواز دپاره وضع شوی دی بیا دغه مرکب اواز چې دی نو اوم دا د دې نوم چې کوم دی د هغه د نوم د منځنۍ حصه د دې اصل صوت دی او دا ما په دې لیکلي و چې چونکې زه په سکول کې استاد یم خو کله چې ادنا ته ماشومانو ته ته کله قاعده ښې حروف ورته ښې نو بیا هلته دا مشکلات راځي چې لکه ته اوس فرض که مونږ یو حرف دی چې فرض که مونږ لیکو چاند دا چې مونږ وړو ته دې هجه که نوم وایو چا نه چاند یا مونږ اوس دا اوس مونږ فرض که په پښتو کې لیکو بیا به مونږ لیکو چاڼ اوس که مونږ وایو چې چا رڼه نو دا خو ټیک دی چاڼ خو د دې نوم دی لوڼه نو اوس که دا تا ته ماشوم وایي چې دا چانوړ دی نو بیا لکه دې کې مسله پیدا کېږي سوال پیدا کېږي چې د دې د سر اواز چې دی هغه د هغه اواز نماینده نه دی په منځ کې خو چونکې دا مطابقه طور ده چونکې مخصوص لفظونه دي په پښتو کې د هغه مخصوصو لفظونو دپاره تاسو ولته د دا حرف په طور باندې منلې شوی دی په باړګلې کې دا حرف منلې شوی دی افغانستان والے مني جنوبي پښتونخوا والے مني مونږ یې منو او په دې ټول متفق شوي دي نو هغه ټول لفظونه چې په هغې کې د نون وړې مرکب اواز راځي نو هغه به مونږ داسې لیکو لکه فرض کړه مونږ لیکو کوڼ نو کوڼ به مونږ داسې لیکو اوس په افغانستان کې یو صوبه ده د هغې نوم دی کونړ هغه کونړ داسې لیکلی شي د دې کونړ او د کوڼ منځ کې فرق چې کوم دی نو هغه د دې نوم سره واضح کېږي مونږ فرض کړه د کوڼ جمع لیکو مونږ لیکو کاڼه یا مونږ لیکو روڼه نو مونږ به روڼه داسې رڼا تاسو خپله کوئ چې څنګه لفظونه ستاسو ذهن کې راځي هغه به مونږ خپله د نن وړې چې کوم مرکب اواز راځي رڼا چې کوم دی رڼا دا رڼا کوم ځای کې چې لکه د نن وړې مرکب اواز راځي نو هغه به مونږ د دې نون سره لیکو تر دې پورې دا چې کومه زموږ صحیح حروفو صحیح تورو کانسوننټو د هغې مسله تر دې پورې حل شو زما خیر چې دې کې خلاص خبره پاتې نه ده ړوند ګړې و نوم دار ځان ساته نه وړونکې د اړې نه مخکې و نشته وروڼه کې شته غرونه کې د اړې نه مخکې مونږ پکې و نه وایو خو څه خلک پکې وایي څه قبایل څه علاقه نو باڼه داسې لیکلی شي چې کاڼه ما لیکلی دی دغسې لیکلی شي باڼه که څوک سوال کوي وکړي داسې بل چا ذهن کې څه لفظ راځي روڼ نه دی روڼ یعنې روڼ چې دی داسې لیکو او جمع به یې لیکو راڼه چنچن چنچن روڼ راڼه راڼه دا دې نه برازو دا هم دا پکې دې مسله ځان لشته دا هی د پاس دا چې کله هی ته ورسو بیا به دا زما خیال دی چې په دې پنځو حروفو کې به داسې څه مشکل نه وي چې هغه پاتې دې کې د جګانو نه مخکې مونږ زه یو بل
نقطه زما ذهن کې دا هغه دغه الف واو او یې ده چې دا مونږ وایو چې دا واو ده دا حروف علت خو زما خیال دا او په دې باندې چې کوم زما خیال دی ذهن کې د هغه شانتي وضاحت چې په پښتو املاسونو کتابونو لیکل شوي دي هغې پیدا نه دي کړی خو بهرحال زه د دې وضاحت کوم او تاسو پکې پرې راسره اتفاق کوئ هم او که نه کوئ خو دا دی چې دا حروف د دې پرغیز کردار دی دومخي کردار دی یو دا مونږه د واول په طور استعمالو یو دا مونږه د کانسوننټ په طور باندې هم استعمالو شو لکه مونږ لیکو اس اس کې د الف او سین کو الف نه دی یوځای شوي دا چې په کوم څیز یوځای شوي دي نو هغه دی زور دلته د واون کردار چې دی هغه دا زور نو یو ځای کې دوه واول چې دی یو کردار نشي دا کولی مخامخه بدل نو دلته دا الف چې کوم دی موږ سره د حرکت لپاره زور راغی دا الف چې دی دا د حرف صحیح په طور باندې دلته کې راغی موږ لیکو ونه په ونه کې دا و او نون چې یوځای شوي دي نو دا په ما چې وختي څنګه ووایي دا مکمل پیښ خو بهرحال پیښ به موږ دلته کې وګڼو چې دا په پیښ باندې یوځای شوي ونه دغه شانتي موږ لیکو یوې نو په دې کې دا یې او و چې یوځای شوي دي نو دا په دغه زورکي باندې یوځای شوي دي یوې دې ځای کې دا یې چې دا د صحیح حرف په طور باندې راغلی د واول په طور باندې نه ده راغلی زما خیال دا دی چې د دې دریو حروفو د الفو د و او د یې د دې کردار چې کوم دی نو دا ډول دی برغ دی دا د کانسوننټ په طور هم استعمالېږي او د واول په طور هم استعمالېږي په هغه ځای کې د دې مثال شته لکه موږ لیکو یونیورسټي په یونیورسټي کې یو خو دی واول او دغلته اواز د هغې د واول په طور باندې نه دی نو دا مسله خو پکې راغله چې دا الف او یې چې د دوی څنګه زمینه دا کم از کم ذهن کې ساتل پکار دي چې دا د صحیح حرف په طور باندې هم درې واړه حروف موږ استعمالوو اوس ورپسې موږ راځو یو بل حرف دی هغه دی هې موږ په پښتو کې د دې هې دا مختلف شکلونه وینو دا مختلف شکلونه چې راځي نو په دې کې یو د هې چې دی هغه واضحه اواز دی چې هغه د سینې نه راوځي د هې چې کوم مونږه تجوید په رڼا کې چې د هغې د اواز تعین کوو د صوت تعین کوو د سینې نه دې اواز راوځي هې د هغه هې دپاره پښتو کې دا ټکي استعمالېږي لکه برس ته مونږ وایو هغه یا هم یا مونږ لیکو مشهور دا سر کې هم راځي او منځ کې هم راځي په دې اخري کې چې راځي په دې باندې بیا وروسته به خبره کوو چې دې کې هم لکه قلندر صاحب د دې په دغه کې ووه چې هغه وایي چې هغه داسې لیکو او هغه به هغه داسې لیکو دا نور چې دي دا څلور شکلونه دا د لفظ په اخر کې راځي نو دې ته دې هې ته د ګرامر یا د لسانیاتو په دغه کې ملفوظي هې وایي دا لفظ کې راځي اواز د دې واضحه ده خولې نه وځي نه تایي ملفوظي هې دا څلور هېګانې چې دې ته هغې مختفي هې وایي دا د لفظ په آخر کې راځي منځ کې او سر کې نه راځي دا څلور واړه هېګانې چې دي دا د لفظونو په آخر کې راځي دا د لفظونو په آخر کې چې راځي دې ته مختفي هې ځکه وایي چې د دې اواز خفي دی پټ دی د دې اواز ښکاره نه دی اوس دا په څه کې پټ دی هغه د پټېدو سبب د دې دا دی چې زاړه دیوالونه که چا قلمي نسخې کتلي یا چې کومې
د قلمینو څخه نه عکسي چاپ شوي دي لکه د رحمان بابا دیوان په داسې شکل کې چاپ شته نور هم شته نو هغې به چې کله په آخر کې د هې راته نو دا به هغې نه لیکله او په هغه لفظ باندې به زور اچو د پاسه لکه د رحمان بابا شعر دی چې اورنګزیب و شاهجهان غوندې اشراف صدقه شه در منصور غوندې ننداف دا په اصل کې دی اشرافه او نندافه تر اوسه پورې موږ هغه اشراف او نالن کې بیا دا شعر بې وزنه کېږي چې موږ اشراف او ننداف وایو دا چې موږ وزن ته راوړو دا موږ اشرافه او ننداف یا دغه شان چې دا همه واړه حجاب دی چې لیده شي نور د حسن بالاتر دی د ادراکه ادراکه په زړو نسخو کې چې ادراکه لیکلي شوی دی نو هغه داسې لیکل شوی دا زور به د هغې د پاسه اچو او دا غزل چې دی دا به راته د کاف په پټۍ کې دغه شان چې دا کوم اشراف او ننداف دا د فې په پټۍ کې دا غزل راغلی دي کوم ځای کې به چې دغه حرف باندې زور زیر پېښو نو هغه به د هغه حرف په پټۍ کې راته دیوان کې شاعري چې هغه د حروف تهجي په ترتیب کې دا به د کاف په پټۍ کې راته خو دا موږ په نوې املا کې راولو نو د رحمان بابا دا غزل به بیا د هې په پټۍ کې راځي دې ته موږ هې لیکو اخر کې نو دا دغه هې چې دا د دې زور اکثر د کسانو چې ما ووایي چې دا د رحمان بابا په دغه شعر کې چې اشرافه او نندافه هغه پې باندې زور چې دی هغه حذف شوی دی یا هغه ختم شوی دی نو خلک یې اشراف او ننداف وایي د هغې د دې هې پیدا دا شوه چې دا به بیا څوک غلط نه وي دا به ادراکه چې دی نو هغه به داسې نو دا هې چې دا کله د حرف سره لګي دا بیا دا هې که دا د حرف نه بیله راځي لکه فرض که مونږ داسې یو لفظ لیکو چې واده لیکو مونږ بیا به دا هې مونږ ځان ته جوړ کړو څه حرفونه یو ځای کېږي څه نه یو ځای کېږي څه سر کې یو ځای کېږي څه اخر کې یو ځای کېږي د هغې په وجه باندې به بیا مونږ دا هې چې دا به مونږ دلته کېږي نو د دې هې دا چې ده نو دا په اصل کې دا هې نه ده دا د زور قائم مقام ده یا د زور نماینده ده چې کوم ځای کې به زور راته هلته کې دا هې لیکلي شي دا مختفي ورته ځکه وایي چې دا د زور په اواز کې د دې هې اواز پټ دی بیا ورپسې دا هې او دا هې چې شوه نو څنګه چې مونږ دلته وایي چې دلته زور دی نو کوم ځای چې د پښتو د مخصوص حرکت زورکي راځي لکه مونږ وایو هغه دلته غیر باندې واضحه زور راځي مونږ وایو هغه دا هغه او هغه اواز کې فرق دی دا مونږ که هغې وایو نو چې هغې وایو نو زیر شو چې هغه وایو زور شو هغه په منځ کې اواز راغی دغه منځني اواز چې دی دا زورکي دی نو د دې زورکي چې دا د حرف یا د په شعر کې یا د جملې په آخري حرف باندې راشي بیا مونږ دا داسې لیکو لکه مونږ هغه چې دی هغه مونږه داسې لیکو دا یو ځای دی بیا بل لفظ چې کوم دی فرض که زړه نو زړه چې دی یا واده بس بلا لفظونه دي چې هغه به مونږه د دې هې سره دا د زورکي نماینده شو دا دې د تړلي شراب څه دی چې کوم ځای لفظ سره تړلی راځي نو هلته داسې لیکلی شي اوس اکثر ځل بعض علاقې خصوصا لکه د ملکڼ نه پورته چې ځل کوم خلک د سواد ډېر دیر هغوی په دې کې فرق نه شي کولی او هغوی په دې قافیو کې همیشه خطا کېږي ساحل صاحب څونه غزلې په دې قافیو کې لیکلي ټولې غلطې یا باسینو یا اقبال شاکر یا علی خیل دریاب چې څومره شی تاسو وګورئ کتابونه په دې قافیو کې به یې خطا وي ځکه چې هغوی دا واضحه نه شي دا فرق هغوی نه شي کولی خو دا فرق موجود دی ځکه چې دې کې د تذکیر او تانیث خبر هم ده که نه کوم ځای کې چې زور راځي نو هلته کې چې کوم اسمونه دي نو هغه به مؤنث وي چې کوم ځای کې اسمونو کې زورکي راځي نو هغې کې به اکثریت چې هغه به مذکري استثناء پکې شته لکه خوله چې ده نو خوله مؤنث دی خو هغه هم د حمزه سره لیکلی شي نو دا هغه هې چې وختي هغه یو ملګري ووایي چې دا رانه کې دا حمزه و نو د هغه حمزه استعمال دلته کې
راغی ها خلو څنګه مونږ دا څنګه مې له داسې لیکلی شي اوس که دا مونږ داسې لیکو بیا به دا خواله ویلی شي خوالم ویلی شي خوالم ویلی شي خواله نو داسې نو دا د دې پورې موږ رارسېدو د صحیح حرفونو چې کوم استعمال په املا کې چې د صحیح املا لیکلو لپاره د دې څیزونو خیال ساتل پکار او پکار دي هم او شاعر لا چې هغه په پښتو کې لیکلي نو خامخا پکار چې هغه پښتو ټیکي دې نن اجلاس دا پیدا ده چې هغه ملګري چې د هغوی په ذهن کې دا خبرې مبهمې وي هغې ته راځي دا واضح شو دې واو چې دی نو دلته کې پیښ هم دی پیښ په ښې باندې پیښ دی په دې باندې بیا مخکې واو کې بیا په واو مونږ خبره کوو د ایګان نه مخکې په واو باندې خبره وکړو نو هغې کې به دا خبره هم واضح شي ملحوظه هېڅ چې دا نو دا روشونه دا نور چې دا مختفي د هغې نه مخکې مونږ له پکار چې په واو باندې د دې سټیپ نه ختم شو خبرې شروع کړې بس د یګانو استعمال ډېر ضروري دی یګانو استعمال وای سجیدن کا او کو هغه ما ته چې د حمزه او د غیر حمزه سره چې سکه سکړه هغه خو د کړه هغه لکه موږ سره د کا داسې دی چې کا پرس کا لیکل دی چا یا څوک لیکي نو غلط نه لیکي که کا لیکي او که کا لیکي د املا پرو سره ټیک دی هغه بیا د ګرامر سره یا د لهجې سره تعلق لري اصل کې املا به غلطه هغه چې د هغې یو شانتي اواز یا اختلافي اواز او مونږ چې کوم دی هغه اختلافي هغه ختم نظر انداز کو خپل چې څنګه د خپل نه روباسو اواز او هغه شانتي اصل دغه پنځو حروف مشره دا کا چې دا د کړه په حساب نه لکه ورته ګوره چې باردار او نه سکړه سکړه خو مونږ کړم اوس مونږ سکړه سکړه کنه دا چې زن کلاسیک والا زن چې څونه کلاسیک شاعران دي هغوی دا کار لیکلی دی نو د هغوی د احترام سره او د هغوی د دغه اسانتیا سره چې کوم پای کې فصاحت کې نو مونږ کار لیکو خو اوس نوې جدید شاعرۍ کې خلک کار نه لیکي کړه لیکي که څوک کا ولیکي لکه شهابشاد کا ولیکي نو هغه هر سړی ورته دا وایي چې دا کړه نو دا دی یریږي او ویریږي او ویریږي څنګه چې موږ رور وایو اوس ثاني ماما د ریر وایي وریر وایي که نه څه قبایل داسې چې هغوی پکې و واضحه وایي ورور یریدل موږ یریدل وایو یا یریدل وایو هر څه چې وایو و پکې نه وایو څه قبایل پکې و واضحه وایي ورور جنوبي پښتونخوا ولا مورور وایي ورور لازمي دی بالکل لازمي دی هغه ځای کې هر حرف لازمي دی چې کوم ځای کې یو قبیله هغه ادا کوي نمائندگی بداغی د هغې وجه دا ده چې کوم حرف دوی ادا کوي بلي خو زموږ دپاره سایلنټ دی د هغې دپاره سایلنټ نه دی زموږ دپاره سایلنټ دی او سایلنټ کې چې کوم دي نو خامخا راځي ژبه خو هغې نه ته خالي کولی نه شي په انګریزۍ کې په زرګونو لفظونه داسې چې په هغې کې حرف به لیکلي هغوی اواز به نه ورکوي دغه چې کوم خاموش اوازونه دي د هغې لپاره به هغه حرف لیکلي شي به نظر کېږي نه به حذف کېږي نه دا د املا اصول دی دا متفقه اصول بیا ورپسې یګانو د واو پسې راځو چې د واو ما درې شکلونه ولیکل د دې اوس پته لګي د دې واو څه اواز دی خو دې واو ته یو ته واو ته وایي معروف واو یو ته وایي
مجهول او بل ته وایي معدوله و معروف په هغه دی چې په هغې کې د واو نه مخکې کوم حرف وي په هغې باندې واضحه پیښ وي د واو نه مخکې چې کله واضحه پیښ راشي نو هغه معروف په شو لکه موږ وایو نورو نورو مشهورو رنځورو دا معروف وشو چې د واو نه مخکې واضحه پیښ راشي په پښتو کې بیا د دې مجهول واو چې دی د دې بیا دوه اوازه دي چې د واو نه مخکې زورکې راشي پوره واضحه زور نه وي نو هلته کې مونږ بیا دا مجهول واو داسې لیکو لکه لور کور پور داسې نور بلا لفظونه دي د یو سیلابي نه علاوه دوه سیلابي په دې کې د واو نه مخکې حرف باندې زورکې دي لکه لو هم نه دی او لو هم نه دی نو دې ته وایي مجهول واو د دې مجهول مطلب څه دی مجهول معنی خو دا نامعلومه نامعلومه نو دا په یې کې معروفه یې او مجهوله یې ده معروف معنی چې پیژندلې او د مجهول معنی ناپیژندلې یا نامعلومه دا بیا چې د عربی چونکې زم د ګرامر اصطلاحات ټول د عربی دي دا اوازونه چې هغې سره نه وو نو د هغې دپاره هغې مجهول ټکي استعمال کړي مشره تاسو یې اور تاسو یاد کړل په الف سره لیکي او ځینې په هې سره لیکي یا هور لیکي یا اګې نو هګې لیکي هور خو اوس هغه د خپلې لهجې پابند دي خو معیاري شکل دی الف سره دی لکه او دی څوک هو وایي که نه هو او خو معیاري شکل یې او دی هو چې دی نو هغه که څوک لیکي نو د سپیلنګ د هغې غلط نه دی بنیادي خبره د سپیلنګ ده چې که اور لیکي که هور لیکي اوس که د هورې داسې ولیکه هورې داسې ولیکه بیا خو بیخي غلط وي که هورې داسې ولیکه نو د پښتو د املا د اصولو مطابق هغه ټیک وي بنیادي خبره د سپیلنګ ده چې سپیلنګ املا وایي سپیلنګ ده چې سپیلنګ هغه صحیح ولیکه نو نور خو بیا د هغه د لهجې خبره ده هغه د ادایګۍ خبره ده هغه سړی په هغې باندې پوهېږي چې ده کم از کم سپیلنګ ټیک لیکلی په املا کې ټول انحصار په سپیلنګ باندې دی بیا لفظ څوک څنګه وایي څوک څنګه وایي هغه جدا خبره ده خو سپیلنګ چې دی هغه به ټیک لیکلی شي که هور لیکي نو هور به د دې چرګۍ حصه لیکي دغه کونډۍ حصه هغې پسې ځو دا معدوله واو هم استعمال کړي دا معروف او مجهول خو ډېر واضحه دي دا و معدوله چې کوم دی دا مجهول و هغه و ته وایي چې د و نه مخکې حرف باندې زورکي واضحه زور نه